زابل د هیواد د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې ډیری وګړي په زراعت بوخت دي، خو وروستیو وچکالیو یې زراعت خورا سخت اغیزمن کړی. اوس اسلامي امارت او خیریه بنسټونه کوشش کوي چې د دې ولایت دهقانان او بڼوال بیرته پر خپلو پښو ودروي او د نورو له احتیاج څخه یې خلاص کړي. په زابل مرکز کلات کې د زراعت ریاست سره په همغږۍ د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ له لوري د سیوري ولسوالۍ د 100 تنه کروندګرو سره د زراعتي موادو مرسته وسوه. د دې خیریه بنسټ مسؤل وویل په دې مرسته کې 200 کیلو سپینه سره، 100 کیلو توره سره او 100 کیلو اصلاح شوی تخم شامل دي او دوی پلان لري چې د زابلیانو سره په نورو برخو کې هم د پام وړ مرستې وکړي. دغه د زابل ولایت زراعتي پروژه چې کومه ده دا د سلو بزګرانو لپاره په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په سطح سل بزګران موږ انتخابوو په همکاري د مقام د ولایتو راهنمایي دغو او د زراعت مسؤلینو، او بیا هر بزګر ته 2 پارسله غنم او 2 پارسله تور سرې، 4 پارسله سپین سرې او به اضافه د ټکټر حساب 10000 افغانۍ دا موږ ورکوو. په ورته مهال زابلي چارواکو هم د یاد خیریه بنسټ څخه مننه وکړل او له کروندګرو څخه یې وغوښتل ترڅو د دې ورکړل شوې مرستې څخه په ښه توګه استفاده وکړي او خپل شاړې ځمکې بیرته آباد کړي. کروندې یا د خپل فصل به تاسې ښه مثال کوشش دې کوئ چې ښه څارنه یې وکړئ، ښه نظارت یې وکړئ ترڅو مثال دې معلومات هم وشي چې آیا دغه تخمونه چې دلته مثال څومره حاصل ورکولی شي او په آینده کې مثال څومره کسانو ته نور کومکونه ورسوو. خو چې هر بزګر څخه زموږ دغه تقاضا او تمنا ده د اجماوین صاحب او د اجمالا صاحب خبرې په تایید چې تاسو خپلو بچیانو ته په دغه مځکو کې یو شی په وکړئ، په دغه باندې انشاءالله ستاسو د کور دپاره خو بیخي بسنه کوي انشاءالله، خو د نورو عام ولس دپاره هم شاید چې دغه شی درته ډیریږي انشاءالله. مرسته شوي کروندګر هم پر مرسته خوشي شوي او غوښتنه کوي چې له دوی سره د زراعت په برخه کې نورې مرستې هم وسي ترڅو دوی په خپل ځان بسیا سي. دې مرسته موږ بیخي ډېر خوشحاله یو، زموږ د آبادۍ سبب ګرځي. موږ د کرهنې له خوا څه شی هم نه دي کرلي، عام ولس بېتوانه ده، بیکاره ده، د تخم وس نه لري، د کود وس نه لري، د یوې وس نه لري. نو دغه موږ دا د زراعت له ریاست څخه هر چا چې همکاري کړي موږ بیخي سخت ډېر خوشحاله یو، بې انتها ډېر خوشحاله یو. او بالکل د کښت زمینه برابروي او انشاءالله که خدای کال آباد کوي خلک یې کري نو خلکو ته غنم پیدا کېږي. اوس مسکینان دي د کرن وس نه لري، نو دا تخمونه یې ورکړو، انبار یې ورکړي، اوس به نو وکړي نو ډېره زمینه ورته برابرېږي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم د متحده عربي اماراتو خیریه بنسټ له لوري د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو مرسته شوې وه.